بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمرزاده خالد بیټنای د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به ملګرو راغلی یم ډي خان ته چې دلته له موږ سره قدرمن او د تعارف محتاج نه ده سرور جان سرور چې دنه موږ په د ډي خان ښار او په مین بازار کې دنه ښکلې خوندوره شاعري وه. خالد خان ته ډېره شکریه موږ چې غریب خانې ته راغللی او ډي خان ته راورسېدلی. دومره تکلیفان د ګرمي شی دا تا ډېره غټه مننه کوو. بله شی ګرمي ښه ډېره ده، بې بها ګرمي ده او خاص کر د ډي خان ګرمي مشهوره ګرمي ده او تا ډېره سخته زه الفاظ سره مننه کوم چې ته جان راورسوله. نوی غزل ده ټولو ملګرو ته ډالۍ چې ستا په ښکلي مخ باندې چې زخه ده ستا په ښکلي مخ باندې چې زخه ده دغې ړنده کړې له ما مخه ده. واه ډېر ښه. ستا په ښکلي مخ باندې چې زخه ده دغې ړنده کړې له ما مخه ده. ستا د اسویلو هوا توده توده ستا د اسویلو هوا توده توده ستا د تورو زلفو هوا یخه ده. او ولې به مې ژوند کې رنګیني نه وي خالد خانه ولې به مې ژوند کې رنګیني نه وي ستا ښایسته ځواني چې ما په برخه ده. ولې به مې ژوند کې رنګیني نه وي ستا ښایسته ځواني چې ما په برخه ده. او څنګه یې جدا کړمه له زړه نه زه څنګه یې جدا کړمه له زړه نه زه دا مې لکه سا وجود کې خښه ده. څنګه یې جدا کړمه له زړه نه زه دا مې لکه سا وجود کې خښه ده. او تبه یې لګېږي بیټنو سره تبه یې لګېږي بیټنو جی بالکل تبه یې لګېږي بیټنو سره ځکه خو سرور بیټني خوښه ده. تبه یې لګېږي بیټنو سره ځکه خو سرور بیټني خوښه ده. او ستا په ښکلي مخ باندې چې زخه ده دغې ړنده کړې له ما ستا په ښکلي مخ باندې چې زخه ده دغې ړنده کړې له ما مخه ده. ډېر ښه. ډېره مهرباني. یو څو سرور صاحب که د مزابرې دپاره داسې مزهیه غوندې شعر چې ووایي مختصر غوندې او مزهیه به یو وایي چې وایي چې ټوکې او ملنډې په ما شی لګي ټوکې او ملنډې په ما شی لګي کچې لنډې په ما شی لګي ټوکې او ملنډې په ما شی لګي کچې لنډې په ما شی لګي چې وایي خورې وجود به دې ټول ګرم کړي ځکه په ما ګرم چې وایي خورې وجود به دې ټول ګرم کړي ځکه په ما ګرمې اندېښې لګي. نه غواړم کورسۍ زه چپړاسي شیم نه غواړم کورسۍ زه چپړاسي شیم الې دالې منډې په ما شی لګي. نه غواړم کورسۍ زه چپړاسي شیم الې دالې منډې په ما شی لګي. او ورک دي سي ټېسټونه د پنځو ورځو ورک دي سي ټېسټونه د پنځو ورځو کرکټ شی په ما د ونډې شی لګي. ډېر ښه. او ورک دي سي ټېسټونه د پنځو ورځو کرکټ شی په ما د ونډې شی لګي. لاړله ګوبۍ سلو ته لاړله ګوبۍ سلو ته لاړله ځکه دا چرچنډې په ما شی لګي. چې مسته وي اکشلې وي پیاوړې وي چې مسته وي اکشلې وي پیاوړې چې مسته وي اکشلې وي پیاوړې وي دغسې ما په ټنډې شی لګي. چې مسته وي اکشلې وي پیاوړې وي دغسې ما په ټنډې شی لګي. نه راکوي خوند اتڼ یوې سره نه راکوي خوند اتڼ یوې سره جونې په ما پنډې شی لګي. بل شعر ده چې پیغلو جینکیو مخه نه وینه پیغلو جینکیو مخه نه وینه پیغلو جینکیو مخه نه وینه ځکه خو دا کونډې په ما شی لګي. پیغلو جینکیو مخه نه وینه ځکه خو دا کونډې په ما شی لګي. او ورک دي سي لالونه په اوکبه نن سبا د ربړ ګنډې شی لګي. ورک دي سي لالونه په اوکبه نن سبا د ربړ ګنډې شی لګي. او بس دغه مزهیه ده. چلو ملګرو کتونکو تر بل پروګرام پورې زه عمرزاده خالد بیټنی چې راغلی وم دلته سرور جان صاحب دکان ته بالکل د منج بازار شعر ښار او ډي خان نوی چونګی درابڼ چونګي ډي خان چې دلته موږ سرور جان صاحب سره پروګرام وکړلی بالکل د روډ غاړه او د مین بازار مخامخ موږ دو ملاقات سره وکړلی. تر بل پروګرام پورې زه درنه غواړم اجازت. الله